السلام علیکم. برېښنا په اونۍ کې څو مهمو خبرونو ته کتنه لرو. د پارندې اوبزي برېښنا تولید فابریکه فعال او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي جایبي رئیس، د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال، د اماراتي شرکتونو لوی رئیس، د چارو ادارې مرستیال، پنجشیر والي او ګڼ شمېر لوړپوړو مسؤلینو او ځایي قومي مخورو په حضور کې د 4 میګا واټو په ظرفیت د پارندې اوبزي برېښنا تولید فابریکه فعاله او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي جایبي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالباري عمر د پارندې اوبزي برېښنا تولید فابریکې فعالېدل له کورنیو سرچینو څخه د ځان بسیاینې هڅو په دوام د افغانستان برېښنا شرکت لپاره مهم لومړیتوب یاد کړ. د کاسازر پروژې د چارو له پرمختګونو څخه د افغانستان برېښنا شرکت برنامو رئیس لیدنه. د افغانستان برېښنا شرکت برنامو رئیس ښاغلي انجینر سردار ولي رحیمي د کاسازر پروژې له وروستیو پرمختګونو څخه لیدنه وکړه او د دې پروژې پر کاري بهیر لا چټکتیا او پروژې تخنیکي معیارونو په خوندیتوب یې ټینګار وکړ. ښاغلي رحیمي کاسازر پروژه د سیمه ییزو همکاریو او افغانستان ته د پام وړ کلني حق العبور له پلوه مهمه پروژه یاده کړه. او په وروستي خبر کې د افغانستان برېښنا شرکت شکایتونو اوریدو مدیریت کارکوونکو د تېرې یوې اونۍ په دوام د 2009 اتیا پیرودونکو ستونزو حل ته رسېدنې کړي. د ستونزو حل هڅو په دوام د پیرودونکو خدمتونو 144 شمېرې له لارې د 1016 واتساپ شمېرې له لارې د 651 او په حضوري ډول د 262 پیرودونکو ستونزو حل ته رسېدنه شوې.